لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د کابل اطفائیې ریاست له لوري د لوړو زده کړو وزارت کارکوونکو ته د اورلګیدنې مخنیوي او پر وړاندې د تدابیر درې ورځنی روزنیز ورکشاپ جوړ شو. د لوړو زده کړو وزارت مرکزی ریاستونو او تدریسي روغتونونو 88 تنو کارمندانو ته په روزنیز ورکشاپ کې له ګډون وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول. د کمپیوټر ساينس ماستري او د ښوونې او روزنې لیسانس څانګو د کمپیوټر زده کړې تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دویم پړاو کلسټر پیل شو. د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د زابل وړو زده کړو مؤسسې د لیلیې او تدریسي ودانیو جوړولو کار د لوړو زده کړو سرپرست وزیر لخوا د پټۍ په پرې کولو سره پیل شو. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د زابل ولایت له جهادي مدرسې څخه لیدنه وکړه او د یادې مدرسې طالب العلمان یې د علم زده کړې ته وهڅول. د 429 میلیونه افغانیو په لګښت په علي آباد تدریسي روغتون کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې 250 بستریز ملي مرکز د تکمیل چارې پیل شوې. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له لوري د 115 میلیونه افغانیو په لګښت د کندهار پوهنتون تدریسي روغتون او لیلیې ودانیو نیمه کاره پروژو کار پیل شو. د کابل طبي علومو پوهنتون برحاله ممتاز محصلین د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل شول. دوشنبه ننګرهار پوهنتون ته پر غځېدلې سړک برېښنایي پایې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د لوړو زده کړو وزارت کارمندانو ته د اور وژنې او د اور د مخنیوي تدابیرو په اړه 3 ورځنی روزنیز ورکشاپ چې د کابل اطفائیې له لوري جوړ شوی وو پای ته ورسید. د البیروني پوهنتون او پنجشیر لوړو زده کړو مؤسسې 24 اداري خالي بستونو لپاره لا 1022 تنو نمایندانو څخه رقابتي ازموینه واخیستل شوه. سهشنبه د پروان پوهنتون 1500 اداري خالي بستونو لپاره لا 1183 تنو نمایندانو څخه ازموینه واخیستل شوه. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر په مشرۍ ترسره شوه. په کابل پوهنتون کې د 33 میلیونه افغانیو په ارزښت د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې او جوړېدو چارې پیل شوې. د تحصیلي بنسټونو د کمپیوټر ساينس ماستري او د ښوونې او روزنې لیسانس څانګو د کمپیوټر زده کړې د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دویم پړاو کلسټر پای ته ورسید. پنجشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په مشرۍ د خصوصي تحصیلي بنسټونو د ګډ کمیسیون ناسته ترسره شوه. د پکتیا پوهنتون 80 اداري خالي بستونو لپاره د 22 ښځینه‌وو په ګډون له 1183 تنو نمایندانو څخه رقابتي ازموینه واخیستل شوه. او جمعه د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون 24 اداري خالي بستونو لپاره له 229 تنو نمایندانو څخه ازموینه واخیستل شوه.